السلام علیکم درنو ملګرو او کتونکو. لکه څرنګه چې تاسو په لومړی ټایټل کې ولوستل، دا د ایم اس ورډ لومړی لوست دی. او مخکې تر دې چې لوست شروع کړم، تاسو باید دا هم ووایم چې ایم اس ورډ چې دی موډلونه یې فرق کوي، لکه 2010 2014 2014 او 2019. خو د دوی په کار کولو کې هیڅ فرق نشته، یوازې 2 یا 3 نوي آپشنونه پکې هر وار اضافه کیږي. نو مخکې تر دې چې دا پروګرام شروع کړو، لومړی باید تاسو ته د خلاصولو طریقه په اسانه شکل باندې وښیم. د دې لپاره چې تاسو ایم اس ورډ په اسانه شکل باندې خلاص کړئ، لومړی کار چې تاسو باید وکړئ هغه به د وینډوز کې پلس آر به نیسئ چې رن خلاص شي، او دلته به تاسو لیکئ چې وین ورډ. کله چې دا ولیکلو، بیا به د انټر بټن او یا هم اوکې ووهئ، نو ورډ خلاصیږي. سمه ده. اوس موږ ته د ورډ پروګرام خلاص شو، نو دلته موږ ته څو دانې فارمټونه پراته دي، خو کوم یو موږ باید خلاص کړو؟ دې خاطره چې موږ خپله یو فارمټ جوړوو، نو دا فارمټ خلاصوو چې دې ته بلانک ډاکومنټ وایي. کله مو چې دا فارمټ خلاص کړلو، نو دلته موږ ته د هر رقم منیو پراته دي. لومړی منیو چې موږ کار پر شروع کوو او پیل کوو، هغه ده ډاکومنټ 1 ورډ. دا منیو ده. ګورئ دا ټایټل منیو ده. اوس د دې هغه متن چې د کوم موږ خلاص کړی دی، د دې نوم دغه دی. یعنې که تاسو غواړئ چې د خپل د کوم سند او یا متن چې لیکئ نوم یې وګورئ په اسانۍ سره، نو دلته یې کتلی شئ ټایټل منیو کې. دویم منیو چې ده هغه ده منیو بار. منیو بار چې ده په دې کې د ټولې منیوګانې شامل دي چې موږ به تاسو ته دا ټولې انشاءالله د لوست تر اخره پورې در زده کوو. لومړی منیو چې په منیو بار کې ده هغه ده هوم. هوم په اصلا په انګلیش ژبه کې کور ته وایي، خو دلته یې معنی دی. ګورئ هوم کې چې کوم مواد پراته دي، هغه دا مواد دي فونټونه دي، یعنې خپل خط پر ښکلی کولی شي د ډیزاین لپاره، نرمولو لپاره. سایز دی، د فونټونو سایز دی چې دا بټن هم د فونټونو سایز وظیفه لري. بولډ کول یا ډبل کول دي، ایټلیک کول یعنې کږ کول دي، انډرلاین کول دي. همدارنګه مختلف ډیزاینونه دي چې موږ د فونټو لپاره ورکولی شو، او د رنګونو استعمال په فونټونو کې دی، هایلایټ کول دي، او همچنان نور موضوعګانې چې دي هغه دي د ورقې بارډر کول دي، یوازې یوه یا دوه برخې، او نور هم چې کوم شیان په دې برخه کې دي هغه دي دا آپشنونه دي چې موږ اضافه کولی شو، چې دا به ټول یو یو لولو. نو راځئ چې خپل لومړی بحث پیل کړو چې هغه به وي د فونټونو په اړه. مثلا موږ باید لومړی دلته یو نام ولیکو. وبخئ، نام مثلا لیکو، یو نوم لیکو چې افغانستان. سمه ده. دا موږ ټول سلیکټ کوو، یعنې کنټرول آل کوو یې. سمه ده. اوس یو بله خبره تاسو باید زده کړئ، هغه د دې غټول دي، یعنې دا څنګه غټ کړو. ګورئ دلته به راځئ، دلته دا اسانه طریقه ده، خو لومړی باید دا درته وښایم. مثلا دلته چې کلیک وکړئ، تر 2 پورې فونټ موجود دی چې تاسو ته غټ کړي سایز یې. نو دې طریقه یې هم غټولی شو. مثلا ګورئ 2، او که غواړئ د 2 څخه ډېر غټ کړئ، نو دغه نه ګټه واخلئ. بیا ګورئ غټ شولو. اوس دا د دې فونټونو سایز غټول و. او بله موضوع چې په دې لوست کې ده هغه دا ده چې څنګه دې ته فونټ بدل کړو. مثلا یو ښکلی شکل او فونټ ورکړو، نو دا به موږ بیا هم سلیکټ کړو، کنټرول ای به ووهو چې دا ټول سلیکټ شي. بیا دلته د فونټونو برخې ته راځو، او دغه ځای نه ځکه زموږ لیکل په انګلیسي ژبه باندې، نو دا انګلیسي ټایپ، د انګلیسي ژبې ټایپ ورسره ګورو چې کوم خط ښکلی وي هغه ورته انتخابوو. دا فونټونه تاسو ته اول نه په کمپیوټر کې انسټال وي. مثلا دا فونټ وګورئ څنګه دی، او دا غټ راغلی، او دا فونټ هم ښکلی دی. او که غواړئ نور هم بدل کړئ، بیا هم سلیکټ کوم، دلته راځم چې وګورم دا هم ښه فونټ دی، د دې نه هم ګټه اخیستی شو.
نو که غواړئ چې نور فاونټونه هم ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ چې د دې فاونټونو CD له بازار څخه واخلئ او ځان ته یې پکې انسټال کړئ او د ورډ پروګرام دی تاسو ته ډېر فاونټونه پکې اچول دي که تاسو د یوازې د خپل د ډیزاین نه بهر کوم نور شیانو ته ګټه ترې اخلئ مثلا دفتري کارو لپاره نو تاسو لپاره دا فاونټونه ټول بس دي اوس ګورئ دا فاونټ مثلا دا هم د ډیزاین لپاره یو فاونټ دی ښه ملګرو د فاونټونو غټول کوچني کول او د فاونټ بدلول دا خو مو زده کړل بله موضوع دا د دې فاونټونو ډبلول دی یعنې موږ څنګه کولی شو دا ډبل کو نو دا بیا سلیکټ کوو کنټرول ای وهو کنټرول آل او دلته یوه موضوع د بولټ په نوم بولټ کله چې په بولټ باندې کلیک وکړو نو دا به اتومات ډبل شي ګورئ زه اوس تاسو ته فرق ښیم سمه ده ګورئ یو د پاسنی افغانستان دی چې ما لیکلی دی او یو د لاندې زه به لاندې تاسو ته کوچنی کم یا ان بولډ کم او تاسو خپل فرق پکې وګورئ او زه به تاسو ته فاونټ هم بدل کم یو ساده فاونټ به درته ورکړم سمه ده اوس به تاسو ته ښه معلوم شي ګورئ لومړی افغانستان ته وګورئ څومره ډبل راغلی او دویم یو ته وګورئ چې څومره نری او نازکه دی نو دا هم د بولټ طریقه وه بل موضوع دا د دې په افقي شکل باندې کږه کول دي ګورئ زه به دا درته تاسو ته لږ کوږ کړم کنټرول ای وهم زه سلیکټ کوم کله مې سلیکټ کړم دلته د بولټ ترڅنګ یو بل اپشن دی د آی په نوم آی چې دی د ایټلیک معنا ورکوي چې دا تاسو دا لیکل لږ کږه کوي ګورئ وموندلو یعنې وګورئ لږ یې په افقي شکل باندې کږه کړل چې موږ د دې آپشن نه کله چې یو غټ عنوان لیکو نو ګټه ترې اخلو او اخري موضوع چې په دې لوست کې تاسو ته غواړم در وښیم هغه انډرلاین کول دي یعنې وګورئ انډرلاین کول دا دي چې د دې عنوان تر لاندې یو خط کش کېږي مثلا دا وګورئ د ایټلیک تر څنګ انډرلاین کول دي کله دا هم ووهم یو خط کش شو خو یو بل خبره هم پکې شته که تاسو غواړئ انډرلاین مو دا رقم مستقیم خط نه وي نو تاسو کولی شئ چې بدل یې کړئ ګورئ د انډرلاین تر څنګ په دې بټنو باندې کلیک وکړئ او تاسو ګورئ چې بدلیږي سم شو مننه ښه نو دا بدل شو او تاسو کولی شئ چې رنګ یې هم بدل کړئ مثلا زما د انډرلاین رنګ غواړم چې سور وي ځکه عنوان دی او دا به لږ سور انډرلاین ولري نو راځم د انډرلاین بټن خواته دا کوم غشی چې دی دې باندې کلیک کوم او دلته د انډرلاین کلر په نوم هغه ده موضوع ده دا باندې چې کلیک وکړو نو دلته د دې رنګونو په واسطه موږ دا بدلولی شو مثلا دا اوس یو ځل دا باید انډرلاین وي سمه ده دا بټن باید وهل شوی وي او بیا دلته راځم انډرلاین کلر باندې کلیک کوم او دا سور کوم په بخښنې سره دلته به راشو انډرلاین به یې کو ګورئ چې انډرلاین کېږي خو ولې نیم انډرلاین شو ځکه چې موږ ټول نه و سلیکټ کړی که زه اوس ټول سلیکټ کړم ټول انډرلاین کېږي ګورئ وموندلو ټول انډرلاین شو ښه درنو ملګرو دا هم و زموږ د ایم سپورټ لومړنی لوست هیله ده چې خوښ شوی مو وي او کوم مشکل درته نه وي پیدا شوی یوه نړۍ مننه ستاسو له کتو څخه